سبسکرایب کړئ زموږ مای رویال افغان چینل او زنګ شکل ته هم فشار ورکړئ ترڅو زموږ نوې ویډیوګانې تاسو ته در ورسیږي. السلام علیکم، زه عنایت الله او تاسو ګورئ مای ریل افغان یوټیوب چینل. نن په دې ویډیو کې د داسې بیولوژي پوه در پیژنو چې په خپل لاس جوړ شوي طریقې له لارې د خلکو بیا ژوندي کولو دعوا یې کوله. د ده خپلې تجربې ډېر مخته وړې وې او یو مقام ته په رسېدو یو بریالیتوب یې هم ترلاسه کړی هم و. دا ساینس پوه څوک و او د ده طریقه څه وه؟ رابرټ ای ګارنسټ یو امریکایي بیولوژي پوه و چې د کالیفورنیا پوهنتون څخه فارغ شوی و. ګارنسټ د کوچنیوالي څخه لایق و. د دې ثبوت دا دی چې 21 کلنۍ کې د میډیکل پریکټس لایسنس ترلاسه کړی و او د برټلي ښار کې بېلابېلو پروژو یې کار هم کړی و. د لایسنس ترلاسه کولو لپاره 8 کاله وروسته یې دا فکر وکړ چې د نوې طریقې له لارې مړه شوي انسانان بیرته ژوندي کولی شي. ګارنس په دې اند و که چیرې د مړه شویو انسانانو په رګونو کې وینه په حرکت راشي نو مړی بیرته دا ژوندي کولی شي. د دې نظریې په اساس وړاندې ډېر کارونه یې هم وکړل. نو د دې د ټیټر بورډ څخه ګټه واخیستله او مړی شوی کس یې په هغه باندې څملاوه او په ټال ورکولو سره یې د مړي راژوندي کولو هڅې وکړې خو بریالی نه شو. ګارنس ډېر تجربې وکړې. د ګارنس دا طریقه په شاید تاسو ته ډېر حیرانوونکې وي. نو د داسې په خاطر د دې طریقه باید مفهوم باندې باید پوه شو. ګارنس په دې فکر و د مړه شویو انسانانو په رګونو کې وینه د زړه د درېدو له امله بندېږي، یعنې په رګونو کې وینه بیا روانه شي نو انسانان بیرته راژوندي کېدای شي. نو د دغه کار د ټیټر بورډ له لارې سرته رسولو او مړی یې په دې بورډ څملاوه، پورته او ښکته یې ټال ورکوه چې د هغې وینه بیا په حرکت راشي. د دې تجربې عملي څخه مخکې د اډرینالین په نوم کیمیاوي مواد په رګونو کې انجکټ کول چې په دې سره وینه ویشي او په اسانۍ سره حرکت وکړي. ګارنس داسې تجربې په ډېرو خلکو ترسره کړلې. دا تجربې په داسې خلکو ترسره کړې چې د زړه حملې، اوبو کې ډوبېدل، برېښنایي شاټي له امله مړه شوي وي خو بریالی نه شو. ګارنس چې په کومو خلکو کې تجربې کړې وې د هغوی د مرګ ډېر وخت تېر شوی و. ګارنس د پایلې ته ورسېد که چیرې دا تجربې سمدلاسه د چا د مرګ څخه وروسته په هغه باندې ترسره نو بریالیتوب به را په نصیب شي. نه په هغه ورځو کې د داسې انسانانو موندل ستونزمن و. نو ګارنس پرېکړه وکړه چې خپلې تجربې په حیواناتو باندې وکړي. ګارنس خپلې تجربې په 5 سپیو پیل کړې. د نایتروجن ګاز په وسیله یې سپي مړه کړل او په ټولو سپیو باندې د لیزرس نوم کېښود. له بده مرغه 3 سپي را ژوندي نه شو کړای خو 2 نور سپي بیا ځلې ژوندي شول. د دې خبرې ثبوت د هغه وخت ورځپاڼه کې دا لیکل شوی خبر و. ګارنس د دغه حیرانوونکې تجربې سره هیواد ټول خلک حیران شول. رسنۍ، ساینس پوهانو د ګارنس دغه بریالیتوب ډېر لوی بریالیتوب وګڼلو خو ګارنس د دې تجربې مخته وړلو ټینګه اراده کړې وه. د دا تجربه په حیواناتو باندې محدود کېدل نه غوښتل. ده غوښتل دا بریالۍ تجربه په کوم انسان باندې پلي کړي. ګارنس د داسې کس په لټه کې و چې د مرګ څخه وروسته سمدلاسه خپله تجربه ورباندې پلي کړي. په دې پړاو کې په خپله تجربه کې یو څو نوي شیان هم اضافه کړل. څو ورځې وروسته د تامس په نامه د یو قاتل په دار ځړولو پرېکړه شوې وه. دغه قاتل د ګارنس د دې تجربې لپاره خوښ شو خو محکمه د ګارنس او تامس دغه غوښتنه ونه منله. د محکمې د پرېکړې له امله ګارنس
ډیر خفه شو او خپلې تجربې بندې کړې او د هغې څخه وروسته ګارنس په حیرانوونکي ډول ورک شو او بیا هیڅکله ښکاره نه شو. امید لرم چې تاسو دا ویډیو خوښه شوې وي او خپل نظریات په کمنټ کې ولیکئ. آیا دا حقیقت لري او که نه؟ خپل نظریات په کمنټ کې لیکلی شئ او که ویډیو مو خوښه شوې وي نو لاندې سبسکرایب تکمه ووهئ او څنګ سره بیل آیکن زنګ شکل ته هم فشار ورکړئ ترڅو زموږ نوې ویډیوګانې ټول نه مخکې تاسو ته در ورسیږي. تر بلې ویډیو پورې خپل او د خپلو خوږو دوستانو خیال ساتئ. د الله په امان.